دا وګورئ چې څومره تکړه ماشومان دي خپل روزګار خپل کار کوي روزي که نه ډېر ښایسته ماشوم و چنچڼی راسره ناست و ډېره انټرسټینګ انوکه ویډیو دی یو پیغام هم دی پکې ویې ګورئ او خامخا یې مخکې شیر کوي سترګې هم خرابې دي پلار یې نشته یتیم دی زمونږ ګل بچی دی خو صرف تاسو له ښیمه چې ماشاءالله زمونږ په سرکاري سکول کې څومره تبدیلي راغلې ده زمونږ د استادانو څومره غټې غټې تنخواګانې علي او دا ملک یې بدنام کړی دی چې نظام تباه دی سیستم تباه دی دا نظام غرق زمونږ استادانو کو دا سیستم چې کوم دی که نه دا د 3 کسانو په لاس کې دی پولیس جج اور سیکنډ دریم چې کوم دی دا استاد دی که فار ایگزامپل یو ماشوم سکول ته ځي سرکاري سکول ته لاړو ټول چې کوم دی ماشاءالله خیر خیریت دی د دې هیڅ قسم ګرومینګ نه کیږي پروپر طریقې سره ته سټډي نه ورکړل کیږي ایگزامپل یې ښیم درته بچی ته کوم سکول کې سرکاري سکول کې او سوم کې دریم کې ماشاءالله تکړه خو بډې دی که نه پوزیشن باندې کپونه بونه مو د خامخا کور ته وروړي نه کپونه یې راوړي په پاس شوی یم پوزیشن علي دا راته ووایه بچی چې د اپل څه سپیلنګ دی تیز وایه A-P-P-L-P مطلب چې کوم دروازو کې نښلي او LP مطلب اپل خوړو والا که نه دا راته ووایه بچی ماشاءالله ګډ انعام خو ډن شو ډن بیس باندې انعام شو دا راته ووایه بچی چې غوا د ورځې څو هګۍ اچوي ها اور دا مرغۍ په هوا کې ولې الوځي دا ګیس اچوي ګیس اچوي دا ګیس اچوي ځکه الوځي دا ګوره چې د کابل ماشوم پته هم لګي خو سپیشلی زما میسج د ګورنمنت ټیچرانو دپاره دی چې ظالم بچو په 8 بجې باندې دی او په 12 بجې باندې واپس راځي او په لکونو تنخواګانې یې 3-4 غنټې او د ماشومانو ماشاءالله دا حل دی د دې نظام د دې سیستم تاسو ذمہوار یې چې په کوم ریاست کې چې په کوم ارګنایزیشن کې انصاف ختم شي که نه دا به غر کېږي دا به تباه کېږي نو په دې کې ټول نه پهله د ستاسو لاس دی که د ستاسو نه بهترین شاګرد بهترین ماشوم ووځي هغې نه به بهترین پولیس جوړېږي هغې نه به بهترین بیروکریټ جوړېږي هغې نه به بهترین جج جوړېږي هغې نه به ښه انسان جوړېږي او چې ماشاءالله تاسو هم خپله خیر خیریت دی او ماشوم خیر خیریت نو بس خیر جګه پور کړی والا کاري بچې نور دلې څه درځي د تکړهوالي سر یې قابلیت را څه دی سبق ډېر وی که نه او پلار دې شته مړه شوی دی ته یو ورور یې د ورځې څو روپۍ را پیدا کړې بچې 200-300 کله 200 کله 300 وعلیکم سلام بچې ولې زما بچې موټرسایکل نشته ښه شابه دا بچې متم ګول مو کو بچې ښه در ادم صبر وکړه